د یو وخت خبره ده چې د غره په لمنه کې یو ښایسته کلی و. خو بیا په دغه کلي کې یو کور و چې په هغې کې شیراترف او د هغه ښځه اوسېدل. خو شیراترف نه به د ماشومانو په شان په خوب کې تشې میتیازې تلې او په دې وجه به هغه ښځې روزانه بېعزته کولو. نه شیراترف ته ماته دا ووایي چې ته ماشوم یې چې ستا نه روزانه د ماشومانو په شان په کټ کې تشې میتیازې ځي. نو بیغم زه څه وکړم؟ دا شیطان رزیل ماته په خوب کې راشي نو زه څه وکړم؟ مړ کوی هم نه شمه. نه نو که ته مسلمان وې دا به د خوب نه مخکې کریمه ویله خو شیطان هم ستا په شان بېایمانه خلکو ته راځي. ها نو ماته کلمې زده نه دي خو ته یې راته وښایه که نه چې زه د دې غضب نه بچ شمه. او بیا دا دواړه لجیایي خبرې کوي چې په دې کې شیطان راشي خو دیو ته دا پته ونه لګي چې شیطان راغی. ها زه درته کلمې ښایم خو په غور ورته کښېنه چې زه یې زده کړي. ها نو زه به اوس تا نه کلمې زده کوم. اخر زما نوم هم شیراترف دی. د هر چا نه به یې زده کړم خو ستا نه یې نه زده کوم. ها نو د شیطان مه منه که نه همیشه به نه د ماشومانو په شان په کټ کې تشې میتیازې ځي. ته په خبره نه پوهېږې زه راته یم دی ستا نه نه یې زده کوم. خیر دی که زما نه تشې میتیازې ځي. خو بیا شیراترف د خپل ملګري رحیم دکان ته لاړ شي. رحیم وروره ما ته د خوب دپاره کلمې وښایه. هغه زما دپاره ډېرې ضروري دي. ولې نه شیراترف وروره به دې خو به ماته ډېر زیات غټ ثواب میلاو شي او تا ته به کلمې زده شي. خو بیا په دغه ټایم چې شیطان راشي او په رحیم باندې غافل شي. ها نو بیا ما ته زر زر کلمې راوښایه ځکه چې زما ضرورت دی. ها زه مه راورک شه زه به اوس ایله بیله تا ته کلمې ښیم. نه په تاسو وشو اول خو دې وایي چې زه درته کلمې ښیم او اوس راته وایې چې ورک شه. په ما هېڅ هم نه دي شوي خو زما سره دونه ټایم نشته چې تا ته کلمې وښایم. خو شیطان چې کوم ځای ته هم راشي نو هلته کې روغه خبره هم ورانوي. خو بیا شیراترف کور ته لاړ شي او چې کله ماښام شي او اوده شي نو په خوب کې ورته شیطان د رحیم په شکل کې راشي. شیراترفه دا په تا پسې ډېر زیات وګرځېدم خو هو چې ته راته دلته میلاو شوې ستا دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. د خوشحالۍ خبر دی؟ څنګه د خوشحالۍ خبر دی؟ هسې نه چې ته شیطان یې او بیا زما نه میچازې بوځې. او د ستا دوست یم رحیم خو زه دا غواړم چې تا له څونه درکړمه. او سونه خو ستا سره څونه کم ځای دی چې ته ماله څونه راکوي؟ په هغه کلی کې چې کم هند دی نو هغه خلکو له په زکات کې څونه ورکوي نو راځه چې تا بوځم چې تا له هم څونه درکړي. ښه نو چې دا خبره ده نو بیا ځه چې دواړه لاړ شو او څونه ترې راوړو نو مالداره به شو. خو بله خبره دا ده چې هلته هان څوک واړه وبولو ته نه پرېږدي و تا له واړه بول درغلي نو دلته یې وکړه که نه هلته بیا هغه څوک نه پرېږدي. واړه بول خو ما ډېر زیات راغلي دي ورته که زه په منډه واړه بول کوم چې بیا ځو. خو چې څنګه شیراترف واړه بول وکړي نو په دې کې راویښ شي. څونه مولانا وه خو صرف زما د میچازو د کولو دپاره یې دا دونه چل جوړ کړی و. نه ته ما خبیږه پوه نه کړې چې تا بیا نن په کټ کې میچازې وکړې خو دا راته ووایه چې په رضا زما کور پرېږدې او که نه زه دې په زور د کوره بهر کړمه. ښه نو په دې کې زما څه قصور و؟ ما ته خو رحیم په خوب کې راغی او ویې دلته میچازې وکړو ما را پرېښودې خو زه اوس ورځم او اول د رحیم سره خپل حساب کتاب کوم. خو بیا شیراترف د رحیم دکان ته راشي او هغه ته ټوله کیسه وکړي چې ته بېګا ما ته خوب کې راغلی وې. ها نو لکه ستا نه په خوب کې د وړو بشر میچازې هم ځي چې سړی ډېر بیمار وي نو د هغه نه په خوب کې میچازې ځي یا ډېر لالچي نو ستا کوم یو آپشن دی په دې کې؟ ها نو زه تا ته لالچي ښکارم؟ چې لالچي نه یو بیا به ته بیمار یې نو بیا لاړ شه ډاکټر له خپل علاج وکړه او که څه دا وایي چې ته ماته په خوب کې راځي نو زما خبره مه منه که نه په خوب کې. شیطانه نن د سره اخري چانس دی که نن دې هم په خوب کې میچازې وکړي بیا به زما کور پرېږدې. بیګم د نن نه پس به زه میچازې نه کوم ځکه چې زما نوم شیراترف دی. خو بیا چې کله شیراترف کمرې ته لاړ شي او د خوب دپاره سملي نو هغه سوچ کوي. رحیم ما ته وایي چې څوک چې بیمار وي نو د هغه نه په کټ کې میچازې ځي نو زه خو بیمار نه یم او لالچ خو زه کوم خو د نن نه پس به زه لالچ هم نه کوم. او بیا شیراترف اوده شي نو په خوب کې ورته د جاپړي په شکل کې شیطان راشي. شیراترفه ولې دونه خفه یې؟ ما ته ووایه څه مسله ده چې زه یې دله حل کړمه. جاپړیه خفه په دې یم چې ښځه راته وایي ما له ګاډی واخله او زما ترې پیسې نشته نو زه ورله به څه واخلمه؟ شیراترفه د ما سره په بیک کې ډېر ښې پیسې دي نو دا ته واخله او خپلې مسلې پې حل کړه خو دا پیسې به ته ویسي او په یو دیوال باندې به وخېږي کله چې ته د دیوال نه خوا واوړې نو په دې پیسو کې به ډېر زیات برکت راشي. ښه جاپړیه ما ته یو دیوال معلوم دی زه په هغې باندې خېږم زما پیسې به نور هم ډېرې شي. او بیا شیراترف د هغه نه بیګ واخلي او روان شي. خو بیا چې څنګه شیراترف هغه دیوال ته ورسي او په هغه دیوال باندې اوړي نو دا ټول ښار د شیطان وي او شیطان پې د بینک منیجر خبر کړی وي او هغه پې راشي او د شا طرف نه یې ونیسي. ښه دا پیسې راکړه دا پیسې د بینک دي که نه ټول عمر به دې په جیل کې تېر شي. ما پرېږده د بینک منیجره ما ته د پیسو ډېر سخت ضرورت دی. ستا سره یو منټ ټایم دی که په یو منټ کې دې پیسې رانکړې نو زه دې راخوشحالم. ستا سره خو یو منټ شته خو زما سره د سره ټایم نشته دی. خیر دی ما پرېږده. خو په دې ټایم کې شیطان د جاپړي په شکل کې راشي. شیراترفه اوس خو خوشحاله یې که نه د پیسو بیک خو مې دله ترک کو
بیخو راسره دی خو په غټ مصیبت باندې اخته شوی یم لاندې مې دا سړی راکاږي او پیسې رانه اخلي Hira basta sara da bachkido yo tarikada accelerator pulko hen brick pirakaga. نو ستا مطلب دا دی چې غټه تقاضه پې وکړم نو بیا به مې پرېږدي نو دغه د اکسلیټر مې پول کو هینډریک مې پرې راکاږو خو بیا چې راترپ راویښ شي نو ښځه یې ورته ووایي په کور یې هننده چې د غټې تقاضې بویده شي راترپ ته هم اجازې نه دي کړي خو بیګم زما پر نه وتړه زه نور دا کور پرېږدم نو که تا مې اجازې نه وي کړي نو بیا ته ولې ځې د دې کوره تا ته د دې کور اجازت شته بیګم که زه پاڅېدم نو ته به وینې نن مې درته 2 کیلو آیسکریم کړي